नदर जमा बल्ला जो भाई नदर जम छंदा नदर जमा भाई कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन معلم زایم ما وقتا ما تواش کلا خلی هاي از ما پلاس كده تاوس غير زرهم معلم صاحب ما غير زرنا كي بگه با خوش هوا لا 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 السلام علیکم د زرچنار یوټیوب چینل ګرانو او د قدر وړ لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. زه احمد خان جلادزی او د کیمرې تر شا راسره سمیع الله چنار ناست دی او د سمیع الله چنار تر څنګ سمین خان ناست دی معلم صاحب چې موږ معلم صاحب ورته وایو او په معلم صاحب اوس دی مشهوره دی او د هغه تر شا هغه خواته عطاالله زر صاحب دی چې شاوخوا دی راته ګرځي او نن خو نو د جمعې ورځ ده د کندهار ټولو ممثلین د قدر وړ ممثلین چې دي هغه نن زموږ پر ځای راټول سوي میلمانه یو دلته د زرچنار په دفتر کې نو اوس دی راځي تر کوم وخته پورې چې دی راځي تر هغو موږ امادګي ورته نیسو چې میلمانه رارسېږي موږ امادګي ورته نیسو یو چای یو شی مې به سره ورته برابر کړو نو بیا به دی هم راورسېږي د دوی سره به هم بانډار وکړو ټوله د قدر وړ میلمنو ته ښه راغلاست وایو خو بس ورته په انتظار یو موږ هم دوی ته منتظر یو راسره اوسئ ملګرو راسره اوسئ اوس ګرده در باندې وینو انشاءالله. نو ګرانو لیدونکو دا دي دوه میلمانه راورسېدل حدیث او محترم خدای دې راوله جوړ بخیر شی بخیر جوړ بخیر خیر بخیر ورځ بخیر جوړ بخیر شایست بخیر از قراری جوړ شکر خیر تاسو شایست بخیر عظیم مهرباني دی خو ته راځي نو دا زموږ دوه میلمانه نو دا زموږ دوه میلمانه راورسېده دا د سمین خان بې روغبړ هم پرېښوی خیر اوس باندې روغبړ ورسره وکړي نو میده زموږ میلمانه هم سره روان دي انشاءالله دوی به مو سره راورسېږي زر صاحب محترم هلته لاندې ورشوه نور میلمانه راپورته کوي ادرس ورښیي نو ګرانو لیدونکو دا د دوی سره خو م روغبړ هم وکړي وم لیدل راله کښېنستل نو دا د نور محترمین هم راورسېدل زر صاحب محترم ورشو سوی د ادرس لپاره نو دا د زموږ ګران میلمه ګران عبدالله ابدالي هم راورسېدی ده سره به روغبړ وکړو ابدالي صاحب خدای دې راوله جوړ بخیر شی بخیر جوړ بخیر شایست بخیر جوړ قراري ته شوه ورځ بخیر د ژوند زندګي ګورو زموږ عالم د کیمرې مخ ته نن ډېر د خوشحالۍ ورځ ده ډېر ښه خوند کوي ټوله ملګري ممثلین د دې دي موږ ډېر خوشحاله یو راځئ چې بانډار نور د دې وکړو ملګرو بالاخره انتظار پای ته ورسېدی خو لا هم نه دی رسېدلی پای ته ځکه چې یو میلمه لا پاته دی افغان صاحب محترم پاته دی ګران افغان نور د کندهار څه ممثلین دي انشاءالله ټول رارسېدلي دي د ټول سره بانډار کوو مجلس به کوو راسره اوسئ د خیره احمده تا ولې مایک ماته وسپارئ نن دا دغه ستا وه زما مایک زړه کېدی هم نه دا چې دلته ولاکه چیرې په چپه کار پسې واستولم کار پسې واستولم مایک دلته راسه پاتې شو تا دواړه اخیستو یو هغه د زما مایک دې هم راسه اخیستی دا مایک چیرې دا خپل مایک زه نه هیله کوم نو افغان صاحب راورسېدی نور بلا میلمانه پوره شوه احمد راسته ګیلاسونه ونیسه درځه غابونه ګیلاسونه درچلوه بلا زه به پلا غابونه وچلوم غابونه وچلو
د قدر وړ لیدونکو دا دی زموږ د ښایسته کندهار ښایسته ممثلین ټوله راورسېدل. نو خبرې به میک مې زړه کېږم نه، خو بیا هم زر صاحب ته به ور تسلیم کړم، نور خبرې به زر صاحب در سره وکړي. ډېره مننه چې دا دروند بوج دی د ځانه څه واړوئ، ما ته دې راوسپارئ. نو لیدونکو د کندهار ممثلین او یو شمېر نور ملګري سره ناست یو، ډېرې ټوکې ټکالې، ډېر ښه مجلس مو وکړئ، ناشته مو وکړل دلته. نو احمد خلا دی خیر خبرې وکړلې، دا میک داسې اړستومه د رابل سره پرې هر سړی پوه سو د تمثیل اړوند خپل استعداد وړاندې کوي. مثلا یو څوک وایي زه پلانی رقم غږ کوم، یو څوک وایي زه پلانی خندا کوم، بل څوک وایي زه میمیکري کوم، بل څوک وایي مثلا زه خاطره وایم. هر سړی پوه سو خپل کار یې پوه سو. را شروع کوي د پټان صاحب. سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزویل مې ومنئ دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ و روغ بایست، خوش خوشحاله بایست. زه داسې کوم خاص څه نه لرم، په دې نه لرم چې ماشاءالله ممثلین مشران ممثلین ناست دي د تمثیل په اړوند چې دوی ډېر څه ووایي ډېر ښه دی. زه بس فقط دې شیبو ته ډېر خوشحاله یم چې موږ هره د جمعې ورځ بس دغسې یو مجلس لرو، د مشرانو تر څنګ ناست یو، هغوی موږ ته مثلا هغه منفي او مثبتې نکتې مو را په نظر کوي. البته زموږ دوی خو ماشاءالله مشران دي. نو زه د ټولو څخه خوشحاله یم. راځه چې ما ورته ډایلاګونه سره ووایو، بله کم نه کړې. ګوره سره د ګور د استعداد نن د ښکاره کوم، درته راپورته کوم چې د دې د تمثیل یا د څه د تمثیل سره دوی بل کم استعداد لري. د ګدې یوازې خو داسې ولو چې ډوډۍ به شرې شي وخوړلې. ډوډۍ وکه ډوډۍ دا څه دا ډوډۍ څه شته دا ډوډۍ دغه وروره دغه چې یا پر تنارې یا پر تبخي پخي دغه ته ډوډۍ دغه وایم. ایزي وړې چې نه دي دي زده راکي راکي خبرې وکړه. هو ته خو زما ورور ستا وزیر یو شی دي. یا نه دي ورور زما در باندې ورجنل دي. بیخي د واسطه کسه اورجینل دي. دغه ته مې کوراړو او دغه سره د دې په تېره خپرونه کې هم دی د خلکو ته نه کوي معرفي، داسې مو ورته معرفي کوي. یو 14 کاله کېږي، بل 17 کاله کېږي اشتغل. دا نه وویل چې په چیش کې راغلی و دی. د ده مشهوره ډرامه کومه یوه وه، د ده ډرامه هره هغه کس کتلی دی چې پښتو ډرامه چې پښتو 2 ډرامې کتلي، یوه بیا د ده کتلي. هغه کومه ډرامه وه؟ د ازاریانو ډرامه وه. ازاریانو ډرامه. هغه په ښار و په کلیو کې به ګرځېدله، خلکو ته بیا ازار پېښ شو، موټرسایکله به سره کښېنستله، یو یې پلې والی، یو به درخته کې و، بل به پر راوغورځېدی. نو دغه څنګه په هغه وخت کې څنګه راپیل کړه، چا درته وویله، څنګه کیسه وه د ملګرو ته که دغه ووایه؟ مننه نعمت الله حبیب زه یم، د لیدونکو سره ډېره مننه. بیا د زموږ خوږ او ښایسته مجلس ملګري سره ټول سوي یو. دا ډرامې په هکله به ستاسو ته لنډ معلومات درکړمه. د ابراهیمي لیکنه به زما په فکر سره لارښود یې هغه و، انوزو ابراهیمي په کارکټر کې وم او د جوړه کړه وم. ابراهیمي پوره نوم هم ورته وایه ملګرو؟ ولي جان ابراهیمي. ولي جان ابراهیمي. نو په هغه وخت کې انیس چې اوس زموږ اصلي ډایرکټر م هغه و، لیکنه د ابراهیمي وه. نو کلیپ مثلا ډرامه وه، داسې سریال رقم وه، هره جمعه شپه نشرېدله. تقریبا 4 سیریزه 6 سیریزه نشر سوله. خلکو اول سیریز چې موږ نشر کړي، خلکو یې ډېره غوښتنه وکړه، ول دا ډېر ښه شی دی، باید نور د خندا یو غټ لامل و. او حقیقتا هم دا داسې و، اړخونه یې درلودله، مثلا داسې یو دغه یې درلوده چې موږ کول، موږ ول تاسې یې مه کوئ، یو معلم غوندې نه، بلکل تاسې یې مه کوئ، داسې ازارونه یې داسې کار. هغه زموږ خلک داسې دي چې تا هغه کوي، دوی هم به دوی هم به راغلي. او بیا حقیقتا هم یو پیغام چې په دې ډرامه کې و، په پای کې د ډرامې موږ ډېر ذلیله کېږو، ډېر خرابېږو. و هغه باره چې بندیان وو، بندیان وو، ها یو دا یې پلار نصیحت راته کوي، یو ټکل د کوره هغه پلار رول چې لوبولی و، د هغه نوم هم که ملګرو ته واخلې، د هغه نوم هغه وفات شو، خدای پاک دې وبخښي. د ټول اسلام سره محترم شاد صاحب ډېر ښه ممثل، ډېر تکړه ممثل، ډېر تکړه ممثل. نو دا د ډرامې بیان چې تاسو ته مو وکړ محترم لیدونکو، ستاسو سم مننه. مې سپارم ابدالي صاحب محترم. ابدالي صاحب دا ډېر وخت د شاروخ خان ډایلاګونه نه دي راته ویلي. باید درته ووایي. وایي دا نه معنا موږ به هم ورسره ووایو، موږ به هم ورسره ووایو. باید ووایي. تاسو دې زوم د ټول لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او حاضر مجلس کې هم ټول ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره تا اول خرابه کړله چنار صاحب، ولې
چې تا ول د هر یو سره به تمثیل کوو، د هر یو سره به ګورو، میمیکري به کوي. ما چورته وایي سړی ته به کوم اواز ورته کوې؟ په یوه ځکه نات نه کوم او هغه څه چې زما زده دي هغه بیا دونه وخت نسته. یا ستا وخت ډېر دی. زه په انا چې میں کمپیوز ہو گیا چې دا اوس په دا ګرد اوازو کې یوازې خپل یوازې ته یو وار په شاهرخ خان ګاډ څه بیرته باید بابک ورته وایي شاهرخ خان ته چې تا تفتیش کوئ. لکه هغه زموږ دغه ویډیو چې مو جوړه کړې وه تا یې چمپل راپستا خطا کړ. نو تر دا غږو پورې دا نن ملګري ناست وو، موږ پر یو بل شي باندې بحث وکړي چې ممثل چا ته ویل کېږي څنګه پر هغه باندې. خو یوه برخه یې پاس وله هغه د میمیکري چې میمیکري بیا څه شي ته ویل کېږي. اکثره خلک وایي میمیکري څه شي دی، یا مثلا پلانکی خونه یوازې د پلانکي اواز کوي بل تمثیل نه کوي. میمیکري زموږ په عامو اصطلاح هغه چې وایي پیشې کوي دی چا، او میمیکري باید داسې اوسي چې ټکي په ټکي هغه رقم اوسي، یعنې پیشې باید ټکي په ټکي اوسي. په هغه څوک دی چا اواز کوي اواز یې باید ټکي په ټکي هغه رقم وي، هغه په اصطلاح باډي لنګویج و هغه حرکات ټوله باید هغه رقم وي. نو بیا هلته ښه خوند کوي، بهرحال لیدونکي ته ښه خوند ورکوي. خو دا د تمثیل یو برخه ده، خو مکمل تمثیل نشي کېدلی، ځکه چې شاهرخ خان خپل زه په دې مثال درکوم چې هغه یو اکټر دی، هغه په ځینې فلمونو کې به یو چا میمیکري کړي خو دی خپل ځان ته انداز هغه دی. نو دلته تا د پټان صاحب سره پټان صاحب هم میمیکري وکړله، د کاکړ صاحب میمیکري وکړله. کاکړ صاحب زموږ تاسې د زړو ملګرو څخه دی، لیدونکو کاکړ صاحب به تاسې پېژنئ، خو پېژنئ، خامخا پېژنئ. هغه د چنار صاحب او د زر صاحب مشر ورور دی چې په پلار پروډکشن کې سار پروډکشن کې موږ یو ځای کار سره کوو. ډېر غږونه په فلمو کې هغه کړي دي. یو غږ دغه مو دغه اوس چې تاسو دوو هغه دا اختراع د کاکړ صاحب چې پټان صاحب ولې زیمبړي نه ده، نو هغه بیا راوغلی ولې زه اورجینل یم. پلایم له غږ باندې کړ چې اصلي اورجینل بل یو دی. نه دي وایي چې زه اورجینل یم. نو دا دغه پرې ما هغه زما اواز یو څه اورجینل دی. نو او پټان صاحب په دې کې ښه دی چې یو چا مازې یو دغه نه کړی، یعنې دا د تمثیل سره علاقه زیاته لري، د علاقه زیاته ده د تمثیل سره. دی غواړي چې مثلا د کاکړ صاحب غږ به هم کوي، د بابک غږ به هم کوي، هغه بل غږ هم دغه کوي. نو هغه کوچني دادي هم کوي، بیا وختي نه هغه امراض دغه دې هم کوي. خو دا د تمثیل هغه اولې ځینې دي خلک چې شوق لري که د دغه څخه پیلې ما ول دغه سره پیل کړي دي چې سیم کې به ناست یو ځای خبرې ورځې نیسي چې شاهرخ خان به سول ورته چې معلم صاحب نن بیا ناوخته راغلی. معلم صاحب بیا د امیتاب بچن معلم صاحب ورته شو معلم صاحب ناوخته ما ته واشکو راغلی، هاي اصل ما په لاس کې ده، زه تا اوس غیر حاضر وم. معلم صاحب ما غیر حاضر نه کې، که چېرته زه غیر حاضر کړم بیا ما ته کور ماښام ډوډۍ نه راکوي. ډوډۍ څوک نه ورکوي؟ بابک یې نه ورکوي. هلکه نو دا چاته څوک کله ډوډۍ ورکوي چې دی مکتب ته ناوخته ځي، کورنۍ کار نه کوي، ګرده خلک ځینې په عذاب ازاري. زه خو بیا جبار اخښی مشر ورور یې پسې جبار اخښی خو نو هغه دغه رقم ګوره بابکه ګوره تا خو کور پرېښوه، زه به کور لا پرېږدم. دا رقم ورته لیدلي زما به رنګ په بد دی، په ده ګوره ته وایه روز مکتب دی مکتب ته ناوخته ځي. بدل کې अरे बाबा मुश्ताबांदी हमसाए मारा रसिस कुर्बानी बुखार दिया रसिस कुर्बानी जंग दिया रसिस कुर्बानी खल मखाल दी मुश बांदी बेजारो के जुन गए पदाल क्या संजीदत प्रेस ए दामुचा खल मखाल जोड़ कड़ी दी लड़ शर्म वकी उस वगर से डॉक्टर तबेम ए सर्किट रासा او عبدالعزیز صاحب یو شی دی په دا میمیکري کې ښه څوک چې د یو چا میمیکري کوي یا هغه د یو چا اواز کوي هغه لا زور غواړي چې څوک یې د هغو په ژبه کوي. نوښت یې دا دی یا هغه ښه ځای دا دی چې سخت هم دی چې خپلې ژبې ته سړی راواړي. اوس ما د ځینې اوازونه یې زده دي خو په پښتو کې هغسې بیا نسم کولی. بس معنا زه دا یو څه تمرین راسه درکولی زه دغه ته وایم ځکه چې دا ډېر سخت دی. زه دغه وایم زه نسم کولی، زه هغه نسم اوس که دغه د رنویر سنګ په پدماوت فلم کې هر ښه ډایلاګ کې وایي چې وایي الله کی بنائی ہوئی ہر چیز پر صرف علاؤدین کا حق ہے. نو دا په پښتو زه بیا نسم ویلی. اوس په دې چې ستا نوښت یا هغه ښه ځای دغه دی چې ته په پښتو دا ګره کولی شې نو باید پر تا باندې یو چکچا کوي چې بیا ډېره مننه. په پای کې ما د ټول هغه یو دغه دی دغه غږ وکړي مارو د درمندر ده نه دا مو څه خال مخال جوړ کړی دی کړ د مو سلین سره ناست یاست او ما ته مو خط نه دی راستولی سونډېول په غږ کې پلاره
ته اوس پیژنې سوی تا اوس دلته نه غواړي څوک مې نه غواړي راځه پلاره اوس ته امیتاب بچن ونه بیرئ ما د نسو بیرولی ما د انډیوالانو په شولې فلم کې څنګه امیته خو ما د انډیوالانو خو اوس زه دلته ډېر غټ سټار یم نو زه نه غواړم چې داسې کوچنی خلکو سره خبرې وکړم او ځان واچوم پلار به زه کوچنی ډېره مننه موږ ممثلین کې درمندر ته احمد سوی دی احمد دا څراغ د درمندر د ځوانۍ ده درمندر څراغ ډېر او یو دا میمیکري چې موږ دا بحث وکړي ډېر لیدونکي به وایي ته څه د هندوستان څخه نه راوځي او نه راوځي خو موږ وایو کاشکې موږ په افغانستان کې د وخته څخه داسې یو ممثلین درلودلی چې موږ د هغو کاپي کولی اوس په افغانستان کې موږ یو ممنون مقصدي لرلودی چې یو فلم د هغه میمیکري دې نه زده یو سریال زما یې زده ده یو سریال یې جوړ کړی و هغه هم د یو سریال سره بیا حالات سره بله کم سوله نو کاشکې موږ وایو چې اوس دا دی موږ په دې بیرته ویاړو چې ځینې کسان سره د کاکړ صاحب میمیکري کوي دا د کاکړ صاحب لپاره ویاړ دی یعنې بیا وروسته بیا د پټان صاحب خلک میمیکري کوي چې پټان صاحب بیا داسې نو زه وایم چې کار وکړو کوشش وکړو او مخته پسې ولاړ سو بیا به خلک زموږ میمیکریانې کوي چک یې وکړي د لپاره ممنون مقصودي هغه کابل کې سینما ته ورغلی هغه ورته څه کوې سیمنال راغلی هغه ځای څنګه یې چې وایي هی زما کابل زما زما کابل زما تا د چیرې راوړم هغه ډېر اوریجنل جوړ او خو استاد د تمثیل بیا د یا دا فلم ډېر اوریجنل جوړ په دا سانو کې هلته د پسونو وشان روان دي کشنان روان دي کامرې ته ګوري لا نه سړی نه وایي چې دا د کامرا ورته پرته وي هغه خلک په کیمرو نه پوهېدل لا باید ورته کتلی دا چی شته یا هغه وخت هغه ډېر ښه کار سوی بیا هغه رقم فلم یا سریال هغه هم سریال جوړ نه سو نو موږ تاسو به کوشش وکړو چې دغسې د کلیپانو څخه کرار یو سریال ته ولاړ او تر ټولو به غټ دا کوشش وکړو چې یو ښه لیکوال پیدا کړو بالکل لیکوال ضرورت دی زر صاحب په دې لیکنه کې ډېر ښه دی خو د ده بیا لیکنه بس تر 3 دقیقې بله نه اوږدېږي یا ستا ناولونه ستا خو پر هغه کار نه کوي مثلا وایم چې دغسې ښه لیکوالان دغسې او ډایرکټران بیا هغه د اکټران خو بیخي ډېر څنګه وایي ډبره پورته کړي اکټر ولاندې نه ماشاءالله بس خدای دې غم نه راکړي افتاب صاحب ته به مایک وسپارو خدای دې خیر درکړي عبدالعلي صاحب ډېر خوند یې وکړي ساعت مو سره تېر سو السلام علیکم ټول ستړي مه شئ انسان السلام علیکم خدای دې وکړي چې ټول ملګري جوړ یاست د زر صاحب د چنار صاحب کور ودان چې په د خپله دیاره کې مېلمانه کړي یو ډېر زیات خوشحاله چې د ټولو ملګرو سره یو ځای ډېره زیاته مننه نور څه ووایم افطاب صاحب بالکل ما اوس دا غویل چې افطاب صاحب د ممثل سره د تمثیل سره دی ډېر ښه اواز هم لري ډېر ښه زمزمه کوي دا څوک انجینر دی ډاکټر هم دی نرس خو تر ټولو ښه خبر دا چې انسان دی ما درته اول وویل ډول زمری دی ما یو ورور انسان دی ما یو پیغام هم په فکر کې و زه به هغه پیغام هم که څه اجازه یو ارشاد ما ټولو محترمو ممثلینو ته ټولو لیدونکو ته دی لیدونکو ته هم دی موږ ممثلینو ته اصلي کې راجع دی موږ تاسې باید داسې تمثیل وکړو داسې رول وکړو چې هغه وختي لا په فکر کې وسنجو چې مثال دا رول که زه سبا په کور کې کورنۍ سره ګورم چې دا به مثبته پایله ولري که منفي نه د ټول ممثلینو څخه چې اوس دي یا نوي تازه په تمثیل باندې اخته کېږي د هغو څخه مې هیله دا ده چې مثبتو پیغامونو ته پام وکړي تر څو ټولنې ته ګټه ولاړېږم اوس زمزمه کوم د فضلي صاحب یو شعر دی 2 بیت ته وایي نو زه به غوږو کې چول خدای وایي نه انا مطلب څه واورم اوس د ټولو په اجازه ارشاد له هر غم د خلاصوي دغه کلم دی درکوي چې کامیابی دغه کلم دی له هر غم د خلاصوي دغه کلم دی درکوي چې کامیابی دغه کلم دی د کلم په ژبه څوک مه بدنامه د کلم په ژبه څوک مه بدنامه ویرانی چې جوړوي دغه کلم دی له زمین څه یې رسوي تر مقامه له زمین څه رسوي تر لوړ مقامه
ور نصیب کړي سلطانی دغه کلم دی درکوي چې کامیابي دغه کلم دی چې هر څوک کړي تل بدو څخه لیري چې هر څوک کړي تل بدو څخه لیري چې کړي ورکه بدبختي دغه کلم دی درکوي چې کامیابي دغه کلم دی پزلی څوک یې په ارزښت قدر پوسي پزلی څوک یې په ارزښت قدر پوسي ورکوي به هوسایي دغه کلم دی درکوي چې کامیابي دغه کلم دی له هر غم دی خلاصوي دغه کلم دی درکوي چې کامیابي دغه کلم دی لا 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 فوای ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله الله دې پر ژوند برکت کړي نور څه نه وایه زه کم د ابدالي صاحب رقم تکړه یم چې شپږ اووه اوازونه درته وکړم بس دغه زمزمه په ډېر څه قبوله کوي شاده صورت ملګرو ته ډېره مننه ټول هغه ملګري راټول دي چې د هنر خاوندان دي او بیا داسې هنر چې په دې وروستیو کې بیا بیخي ډېر کم دي داسې هنرمندان ډېر کم معلومیږي او دغه ملګري چې راټول دي او دغه ملګري چې زه خپله وینم دا زما دپاره سره زر د الماس دي نو خاطرې خو ډېرې لرو یوه خاطره هغه دغه د فلم ده د وطن فلم ده په غره کې ناست یو عبدالي صاحب بس نو 2 ساعته ځم نو خو زه تا ته وایم کیسه تا ته ځکه تا ته وایي چې ته نه وې موجود نه وې کیسه تا ته کوم نو تقریبا 2 ساعته وکړه یو نیم ساعت وکړه ډېر کم هلته ناست نو دغسې یخ هم لکه دا اوس داسې مې یخ سوی و داسې چې راولاړ زه پښې مو سم کار نه کړ لمر ته ودرې مال اوس نو وایه بارون په شوټینګ شوټینګ لغته پسې والي غذا هغه زه نه ووالم هغه د مسعود والی تا وې ته په دا سټ کې په توفاق وایي ژوند دې راکه دورې راوړو تاسو ډېره مننه زه داسې خاص څه نه لرم خو بیا هم چې دلته دغه قدرمنو ممثلینو سره ناست یم بیخي ډېر خوشحاله یم یې خوشحاله او مخ یې زیر نیولی دا موږ نه منو چې خوشحاله ډېره خوشحالۍ څخه ډېره مننه وکړه خبرې جوړ دا مابینځ کس ته یې شی نه وایه هغه د ګونګي رول کوي په دې نو ډېره مننه ادریس امین د ټولو کندهاري ممثلینو څخه ځانګړې مننه کوو چې زموږ تر حجرې راغلله او زموږ سره یې په دغه پروګرام کې برخه واخیسته کور مو آباد ژوندي اوسي یو کوچنۍ خاطره ده یو وخت مو تمثیل کوئ د خوش کرور په نامه یو کوچنی کلیپ په هغه کې مو تمثیل کوئ نو یو ملګری مو راغلی و نو بیا دې وخت کې شټینګ شروع دی یا ما ورته ویل سمینه معلوم سمینه جانه دته هیڅ په نامه غږ کوو تا پلان کې انواره ده وایي په پلان کې ورته ما چې خیر یو نوم یاد کړي دی سره ته ګورې نه وړې راوړې دا خو زما د پلار نوم دی وا داسې ما تمثیل کې داسې وایه دا مه وایه دا زما د پلار نوم دی ما سمه ده مانه مې نوم بدل کړي هغه ممثل د بیا ناست دی ناست دی خو نه مې نه یادوم نو بیا هم د ټولو څخه مننه ژوندي او خوشحاله اوسئ هر کله راسي ناظري صاحب په خیر راشه ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ والله که زه بریال یم چې زه چیرې یم ستاسو ټولو څخه مننه په سر کې د زر صاحب څخه د چنار صاحب څخه
د احمد جان څخه معلم صاحب څخه دا دیره خو د دوی د په دې خاطر د دوی نومان یادوم او ست څخه مننه یاره چې راغلاست چې راغلاست زه چې وایم دی یا ملګرو ناظري صاحب چې دی ناظري صاحب هم لکه آفتاب صاحب ډېره ښه زمزمه کوي او دی به تاسو ته یو کوچني زمزمه وکړي ما د مایک راواړوي ناظري صاحب زما سره په کلب کې دي زه هم غواړم وزن کم کم دی هم وزن کم خو دی چې راسي دغه وکړي چې دا څنګه لباس بدل کړي سیده کانتین ته ولاړ سي شپږ پټاټې وخوري 4-5 هګۍ ورسره وخوري یوه انرژي پر وچ شي هر یو ګړی په باسکله داسې سي بالا بیا لاس پورته کړي خدای په امان ملګري خو زیاتې نو کومې خوړې ډوډۍ اعظم کې باسي ټوکر باندې هغه د کانتین په شپټا ټیک د پټاټو ته بدایي نو ناظري صاحب زمزمه کوي کومه زمزمه به راته وکړي زمزمه به وروسته یو 2 بیته درته وکړم په اول سر کې تاسې د شادګل استاد ممنون مقصدي نوم یاد کړئ بالکل د شادګل سریال د هغه یو 2-3 ډایلاګه دي هغه به ووایو ارشاد صحیح ده بالکل ستاسو اجازه ده مهرباني ادی چې ځي کابل ته نه نیکه چې ورته وایي ماما یې هغه مازې ماما یې اوس ما د سرسرکي کتلی دی خو هغه یا ډېر وخت یې کېږي ښه اولو هم په دې به دې یېرې سرسرکي مه وایه وروره پوره دې کتلی شادګله زویه ته خو له خیره سره ځې کابل ته دا یې اوس ګړی مې درته ساتلی دی دا به هم در سره یوسې ماما دا څه کوم دا در سره وساته در سره به وایه زه زویه هغه مور یې ورته وایي نه هلته به دې په ښه درسي ماما یې ورته وایي هلته به دې په ښه درسي شادګل بیا څه کوي نور ځینې ورکه سي باره پر مور باندې مخ راواړي ادې هغه زما دوې دانې چرګوړي نه دي هغه به د خیره سره راته وساتې ګوره هغه ډېرې ښې هګۍ اچوي که چیرې ورکې شوې بیا به دې پوه شي چې زه بیا نه راځم د کابل څخه هغه ورته وایي زوی داسې ډېرې چرګانې دې ستا بلا واخلي خو ته د کابل روغ مازې راسه مور به داري خبرې سي ورته ځوان مرګ ماسې خدا چرګې به پیدا شي نو اوس به یو 2 بیته ترنم وکړو که ستاسو اجازه یې غمیږم نه ملتپال صاحب غمیږم خو نه نو ولې راته ژاړې جانان ته خو بیخي نه لطفال صاحب د زړه په خېټه اول ته هم راپسې داسې یکه زه خانه خراب ته هم راپسې داسې یکه زه خانه خراب هم زړه در پسې خورم هم مغزه خانه خراب هم زړه در پسې خورم هم مغزه خانه خراب ته هم را پسې داسې یکه زه خانه خراب په خوب کې یوه ښکلې داسې غېږه راکړله 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 په ویشه مې لا زړه کوي لړزه خانه خراب په ویشه مې لا زړه کوي لړزه خانه خراب
ته هم را پسې داسې یې که زه خانه خراب ته هم را پسې داسې یې که زه خانه خراب ته هم را پسې داسې یې که زه خانه خراب ډېره مننه په دې له چې خوند یې پکړي ډېره زیاته مننه. سلام بیا هم زما حمید قریشم سلام ومنئ دوستانو. هیله ده چې ښه به یاست او بس ته یو وارې چې راولاړ سوس. مننه. نو باور کې دوستانو ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې مخورو انسانانو البته تمثیل په ډګر کې د مشرانو سره ناست یم په دې مجلس کې او هیله دا ده چې دا مجلس همیشه جریان جاري ولرو. مطلب چې جریان ولري دا هره جمعه داسې سره ټول څوک کښېنو خوږ مجلس سره وکړو او یو تر بله ځانونه معرفي کړو ښه سره وپېژنو او څوک چې نوي خلک راځي دې تمثیل ته دې ډګر ته دې کور ته هغه هم تشویق سي زموږ سره یې ځای. بالکل مننه. خیره شي. ډېره مننه. زما پر ځای خاطره تا وویله ناسته. السلام علیکم. ستړي مه سئ ټوله. جوړ یاست په خیر یاست. زما نوم احمد قریشي دی د حمید احمد اکا یم. خلک ورارهګان راولي وراره اکا راوستي تمثیل څوک وراره تشویق کوي تمثیل ته زه اکا تشویق کوم. زه خپله د تمثیل ډېر شوق لرم. غواړم چې په راتلونکي کې ستاسو سپاره کوم یو غټ ممثل هسې جوړ سي. ته مغدا دې دغه دا نور نه وه یا ته نه وې ستا صفت ما وکړي په هغه ورځ چې زموږ سره په کلیپ کې کار وکړي ایډیټ سوي لا نه دی بیا چې ایډیټ سي بیا ملګري وویني نو دی چې ولاړ سو موږ چې کوم ډایلاګ ور وسپارئ هغه بیا هغسې ووایي نو داسې معلومېدل چې دی شوق درلودی بیا دې وروسته ما صفت وکړي ما ډېر ښه ممثل و چې څنګه مو غوښت هغسې کار دې وکړي نو د رشتاګو داسې معلومېږي چې دی شوقي یې بالکل. بس زما د غونه وینا به میک سپارم دا مننه. خیر اوسې بارک صاحب. ودرېږه ګړی دروازه ټکېږي دا څه به ورسم تا وایي ته که دا ورو جواب دا مخ په دا نه بلا د میلمه دی و وغدین الو چیرې یاست ځوانانو راځه د ګیلاسو کې ونښېږه دغه څوک به نه یې یا راځه خیر خیریاتئ نارینه وګرځه وتلي دي نه درځمه بله حاجي وایي نه درځم څنګه نه درځمه وایي نه درځمه دا وګورئ وایي مه راځه واه واه ماشاءالله هلته وګوره څومره ښه خوند دغه یوه ښځه مخ پټوي کومه ښځه وای بله دا چال دی واده ته رالې ښه دا واده دی اجاڼۍ مورې کې ستړی مه شې صحیح زویه ته را ولاړ شه زویه دې خوا ته ولاړ شه ځه هله چې شا پرین واجورېدله اول خو تاسې ټولو ته به سلام وکړم چې تاسې دونه ماشاءالله کړده څومره په یوه ځای باندې بیا د چا کور خرابوي ګړي څنګه پوه شئ د سواد کار دی هغه دا ګلان خو ما ته خبرې چا ته راوړي دي دا خو دلته زه خبر شومه باسکل مې ودرول خورا غږ ژوغ بارې ول دا د کندهار ممثلین ټول دلته راټول شوي دي مال چیرې دي ویلې ول په دغه کې دي دغه د زر دی په ځای کې دي مال ته وده چې زه هم ورسم اخوا څه بلاک څکه وکړم پوه شوې نو اوس ازر ستاسو چیرې دی ازر و چنار باختو و چنار تو دا چیرې دي که سره زه نه چنم زه د هغه سره دوې خبرې په ولاړې کوم و چیرې دی ما هغه ته ګل راوړی دي زه معرفي کوم دغه چنار صاحب دی دا څنګه ته ماته دی په معرفي کوې کښېنه بله دی ته معرفي کوم دا تو سره کم خبرې کوې تا معرفي کو خو دې په معرفي کوو او بل زر صاحب زر صاحب ته
راسه دلته ودرېږه دلته ودرېږه جوړ د په خیر دی په خیر دی جوړ دی سلامت ښه دی چیرې ودرېږه یا مېرې به درته وایم دا تا ته مې نه دی راوړی نو موږ خو دوه یو تا ته مې راوړی دی دغه آفرین دا دی دا ژاولې دي ولې پکښې ایښي دي نه دي دا ژاولې دا وده کوي دا وده کوي دا پکښې چیرې دغه تحفه ستا د چنار صاحب ستا د دا تحفه الله دې ونازوه ته خو به نشه مشه نه کوې ولې ور جوړ کړي دي یا مال د دپاره سړی نو سوار وراوړه سوار خو به نه کوې وده کښېنم نه چیرې کښېنم تا ته مې هم توپه راوړې ده ته خو بیا پر ما ډېر ګران یې خدمت دې کړی معلومېږي اخواته سره ورته ګوره زه به کومک سره وکړم چیرې ته په دا جوه هغه دې رایاله واچوي تا ته مې دا توپه راوړې ده زموږ لوګو وزما که د دوی خوښ یې که نه یې خوښ دا مې تا ته توپه راوړې ده د خیر سره ورې مچ ډېر خوشحاله سوم اوس نو کښېن یا الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم جړګلو بابک سره نږدې کوي بابک چیرې دی بابک الله اجر راوله وخ یا چې کال د ښه یې جوړ یې په خیر یې ته راوړه د خیر بیا به ته وایې چې پزه دې بهیږي آفرین یا چې کښېنه وی باداره دا چې دې مخ نو د هغه کارونه دي تا قربان سم تا دې سترګو بلا واخم ناز به د خیر سره پر چنار کوو بس نو د خیر سره د دې ګرځو را ګرځو بابا کوي تا څال د ښه یې جوړ یې په خیر یې زه مریض شوی یم ډېر وخت کې دا پښې مې هم درد کوي ملا مې هم درد کوي دلته دا کشران اولادونه مې دي هغه مو یو لاړې خارج ته واځې پرېښولم بل بیا د دې بېکاره دی راته کارونه ډېر سره خراب دي ښکله بس یا چې مه ژاړئ تا دې سترګو بلا واخم ګوره ته خو داسې وکړه د خیر سره ګوره بابکه چې موږ تاسې یو انډیوال دغه خوراک اوسه دا زموږ د تاسې د ښاریانو خدمت کوي ماجون خرڅوي ماجون دکه ماجونه هغه ناظري صاحب زه به د هغه څه د خیره تا ته ماجون راوړم د خیره سره داسې دغه وړه به ولاړې د خیره ته کم ناظري ناظري نه ده دا چې موږ تاسې خوراک اوس زمزمه وکړه ونې دا خوراک ښه شی دی په بله ځای وخوړلی و ماجو به رنج جوړ کړي سم دم ناجو خو دغه ده د خیر څه ګوره ناجو نوم مه یادول ته دا چنار هغه کیسې نه دي کیسې د بلې خوا خراب دي جړګولکه بس کښتۍ اوبه وړې ده دی خو ستس موږ دا خو کور دی په کرایه مو نیول دی کرایه ولاکه سر رسېږي دغه شی نسته پیسې یا دا شی یا بابک دا شی نه غواړي ټوله دوه اولاده مې دي یو خارج ته راسه ولاړې بل د لې بېکاره دی بل بیا چې دورې سي وای زه ډرامې جوړوم مرزا ولي یا چې دا دې ډېر ښه زوی ده دا دې ډېر ښه زوی ده یا چې رښتیا کور ته راسي وای زه پټان یم ګایي وای شاهرخ خان یم ګایي وای ساده ګل یم ګایي وای دی چې زه پټان یم نو پر چا د بنګالیانو شک راغلی خو زه مالته که پټان یم زه بیا افغان زه مسلمان یم ته پټان یې دی افغان ده ګرده ورځ راته بله ورځ راپسې وه بس ول یو ټلیفون را پیدا کړه دا کلیپونه جوړوم یوټیوب چینل جوړوم باره داسې خلک ګوري سبسکرایب کوي پیسې وي ما هغه ما و تا ته پیسې منې که راورسېږي هغه دستي پاکستان دستي دا پیج در هایي د هغه سره په جنجال اخته چیرې ته په چی اخته یا چې بابکه زه خورو یا چې د خیر سره خبره خو دغه وړ ده ته واخه دا چې دی دا امبو دي اوبه دي وخ دا اوبه دي یا څه وړ ګلاس هغه څه ورته وایي کمپیوټري اوبه دي ښه کمپیوټراک اوبه دي ښه بسم الله الرحمن الرحیم شراب نه دي چې خای نه دي او شراب نه دي پاسه جوړه دا خو نو کمپیوټراک اوبه دي ته خامخا پزه باندې د خیر دا د څه کاش نه کې ته واخه کارونه خو ټول د خو کارونه بابا د پزه خو ماشاءالله شي کشي یا چې دا ماته ولا کوي دا دې تاسو یې پټان کوي هغه بل هغه چیرې دا هغه کم کنه هغه سرګل زوی دي چیرې دا چې تا د نازه مارو ورته ویل هغه مړ سو هغه خو ایران ته تللی باره
خلکو څنګه به واړو څنګه به واړو دوز ما چا مې زده دي څنګه ماره په کریټ کې پر سوي هغه چې کریټ هلته خلاص کړی و د مالټو مارو پکې راووت هغه دی چول مارو کډو دی هغه دی مارو هغه بارو تل چې باره دور تول او موجه مارو او موجه مارو ډېر ښه ده خیر زه بیا دغه وړ خبر شوم چې دغه کار نه دغه اجمل ملتپال هغه ډنګر نه ده وایي دا کلی وایي اتیا د تا مارو په ګنډه ووالي امینپال خو چې هغه خو ایران ته نه تلي بارډر ته تلي هغه تلي امریکا ته بیا تیارې ته ختلی دی خو کار یې سم په تیارې کې تلي تیارې باره پرواز نه کوي ول دا تیاره د انسانانو د سپیلانو ما چې سړی ورته وویل چې دا د 200 کسو دغه لرګي درې نیم سوه باره ده ورته وویل زه مینپال پیل نه یم مینپال نه دی ملتپال پیل نه یم باره موږ تا نه شو هلته دا بل کوچني سره هغه د پلاستیکي پیل ول دا تا ده خو ټول زه نرسوی یم نرس دا کیسې ډېرې سره خرابې جړګوله کا ته په شاخته ګولاکا وایي کرنکټ پاله کړی و هغه څنګه و د خیره دغه وړ کرنکټو د خیره سره چې دغه وړې راوغورځوي یا چې ورته دغسې مې کوي د ښه راځي تاسو پر کم باندې صاحب مال یا چې د ثواب کار ده اوه شپږیزه شوله کرکټ چې کوئ کرنکټ کرنکټ څه دی کرنکټ یې په والي په مټر کرکټ څه کرنکټ آشه کرکټ پر یاد کړل هغه د راشد په واده کې نه معلومېدلې خو ما خدمت کوي په اشپزخانه کې ولاړم یا چې بابکه و شلومبی مې ورته راوړی و دغه وړ شلومبی مې ورته راوړی هو د تورې وایه د تورې ویزې دا ټول شلومبی ما ورته راوړی بابکه نو ته چیرې وې د راشد په واده کې زه د راشد واده ته خو زه نه وم رغلی ما په ویډیو کې هغه شامد راښکاره که شامو نه دی یارمل صاحب یارمل رغلی و یو دوه درې نور رغلي وه ته نه مې ولیدلې زه خو هم په اشپزخانه کې وم د خیره سره بابکه و بیا مې راشد ته زنګ وروالی و خو هغه بیا ما دا واده چې سړی کوي خو خپل دا د وطن خلک مشران ټول خبري د دوی ډېر قریب یې نه و سره لیدلي ډېر نږدې قریب و د راشد کوم یو و خیشان یې و بیخي و د احمد د خاله د کاکا د اندرور د ماما د انا سره هغه سلفي اخیستې و نه هغه ډېر جنې ګیله من نو ژړګوله کا شو سو چې راغلی ګل دي زر صاحب ته راوړي چنار صاحب کم چنار زر صاحب دی چنار صاحب ته دې راوړل چنار صاحب خو نو د هغه رقم هغه څنګه دنګه ځواني ده لکه چنار وعلیکم بابکه زه واده کوم چا سره دی ډېر مبارز سړی دی ډېره مبارزه په کور کې وکړه په کور کې ډېره مبارزه زما سره وکړل 15 کاله راپسې ول زه واده په خپله خوښه کوم باره مال سید دی درکوی خو څوک خوښه که هغه د 15 کاله څوک خوښوي نه یا وسل چا خوښ کړم اوس بلا به واده کوم واده که زه خو به نه یا چا څوک دی څنګه کیسه د ولور خارج کې کوم ولور نه غواړي نو چا څه په خارج کې که خارج کې واده کوي خارج تا څوک پرېږدي خارج واو بابا که خارج نه بخې د خیره اوس خو چې د عمان ته ولاړ شم خارج ته ولاړم خارج کې چې بدن خارج وکړي زه خارج ته ولاړم یا خارج تر یادوم بل ملک هغه به شي بابا اجارب به شي اجارب هغه په نقشه کې نسته یا غټ لري ځای شه نو چشک واده که بیا چشکه واده کوم بابا مې ورکو دی دوه وارې واده کوي یا واده چې وکړي بیا واده کوم بیا واده کوي بیا چې واده وکړي بیا چشکه نه خو درېم واده کوم درېم واده کوي خورا دې طبیعت نه دی ما کوه بابا که پرېږده یا چې پرېږده بس پرېږده ولاړ صاحب بابک لک چې د باکسینګ لپاره غدي داسې ورته ونیو خبرې مه کوه د بوکسینګ بغې اوس چې بوکا په سر یې را درد کوي بس بابک صاحب بابک جان بس مه زیروئ دا بابک والا مه زیروئ کوچني هلکان دي څلور ودونه کوي سړی دا واده دا بابکه واده چې یو کوم بل کوم دا واده په عربي کې
و دغه ته وایي کلیپ ته وایي یا کلیپ ته نه دا د بعد لپاره چې واښه راوړي پلانډر دغه ته وایي و استاد ته وویل ستا قربان سم وایي زه یوه پلانډر راوړم بله پلانډر راوړم بله پلانډر راوړم پلنډې ښه دي چې راسي د خارجي پلنډې راوړه شال الله مو راوله دوستانو ډېر خوشحاله شولم قربان سمه نو خو زه به دا ستاسې څوک دی دا څه پروګرام دی که څه دی نو ولې داسې سره ګډ وډ کوئ دا څه کیسه ده وروره دی څنګه کار دی دا څه دوستان دي دا ویډیو کوئ ښه بیا هم سلام ټولو دوستانو ته خدای دې وکړي چې جوړ به یاست خوشحاله به یاست الله مو عزت وکړه ژوندي اوسئ دغسې خوشحالي همیشه ستاسو څخه هم غواړو چې تاسې هم خپل ملګري که په خارج کې یاست که دلې یاست په هر ځای کې یاست چې دغسې ملګري سره راټولېږئ او دغسې بس یو ورځ د خیره ښه بانډار جوړوئ مجلس جوړوئ او ستاسو په مابینځ کې به داسې خوشحالي تل وي د خیره نو ډېر خوشحاله شولم د چنار صاحب او د زر صاحب په ځای کې دا دې ناست یو د خیره سره ښه مهماني یې کړې وه الله پاک دوی ته خیر ورکړي زموږ تاسې ټول ملګري دا دي که نوي دي که زاړه دي ټول یاران سره یو ځای دي دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ زیری دی ډېر خوشحاله شولم چنار صاحب تا ته وایم ځکه چې میک ستا سره دی خدای دې خیر درکړي خدای دې هر وخت راوله زموږ مشران یاست موږ مو قدر کوو خدای مو ژوندي لره مننه احمد به اوس دغه تمثیل و دا شان سره ډېر سوه احمد به زمزمه درته وایي واه 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 او هغه هم هندي زمزمه ده मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन मेरा दिल भी कितना पागल है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरा दिल समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ नादान है कुछ ना समझता है दिन रात ये आहे बढ़ता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी अदा जमजमा I love you I love you I love you Kiran I love you Kiran I love you I love you too I love you too دا وایي چې میرا دل کتنا سنگل ہے یوازې دا نو مې راڅخه هېر شو احمد جان په زمزمه سره ما ته هم یو زمزمه را یاد تکرار ستا پر راتګ سره زما اواز یو څه ډېره زه خپل په جانب دغه زمزمه درته کوم د آفتاب صاحب په اجازه ځکه دی زموږ تاسې استاد دی د هنرمندۍ ډېر تکړه دی ماشاءالله ما چکې مه ورځو خپل تندي ته زه چې په نازېږم زما افتخار دی زه ورباندې ویاړم ښکلی کندهار دی ښکلی کندهار دی کور دی د ولیانو ځای دی د غازیانو ځای دی د غازیانو
کور دی د موسیلانو ټاټوبی د اکټرانو ټاټوبی د اکټرانو زه چې په ناز یېږم دغه زموږ ګران دی دغه زموږ ژوندی دی بابوراو ژوندی دی بابوراو راسه دغه مې دا ډېر وخت نه و لیدلی بالکل قربان دې سم الله دې عزت وکړه دغه زموږ تاسې چې اوس نن سبا ماشاءالله پر دغه څه شي ورته وایي زموږ تاسې په اصطلاح باندې پر دغه فیسبوکس باندې وینو پر یوټیوب باندې وینو پر دغه هندارو باندې وینو چې ډېر ماشاءالله دغه څخه خپل هغه لیدونکي ډېر خوشحاله دي نو هغه به زه یې وارې راوغواړم فقط یوه دانه توپه به ورکړم بس یو چې دا زما ډېر خوښ دی زما خوښ دی بابک زما خوښ دی مارو کډو زه نه خورم مهرباني راوغواړه رباني نه راغواړم زموږ تسبل یو ممثل دی وروره سید خو راوغواړه ستاسو د لاسو په درنه چکچکا سره آغای پټان میرزاولي ورور واه 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 د لیک کښېنه به ډېر مه رنجیده کېږم لیک کښېنه ستا د ده د تشویق په خاطر دی زه تشویقوم ځکه چې زما دغه یوه پیرزوینه ده پټان ورور ته واه 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 منه په شیشه لړلی دی دغه دی ورسه خپل ځای ته چې بېرته ولاړ سه وی دا څوک دی دا څوک دی دا څنګه مشپري دی دا او دا څنګه مشپري دی دی د امریشپوري ډېر ښه غږ کوي ډېر ښه اواز کوي ته ملګرو ته وکړه یو ډایلاګ دوه اجازه دې وي د ټولو څه خدای ستاسو غمونه راوین چې نوبت او چانس موقع مو راکړم ارے تو جڑگوڑا کا ہے ارے برخوردار ان لوگوں کے سامنے میرے ناک مت کاٹو هغه بل ډایلاګ کیا ده ارے لڑی پو دا نو هغه شکتی یا شکتی و امریشپوري سره دغه سینه شکتی تو ارے ڈکن کا ابے ڈکن کا اتنا بڑا ہو کے چھوٹوں کو ڈراتے ہو میرے سامنے اونچک پان پھیرتے ہو آؤ ببیتا آؤ ارے میں جو کرتا ہوں وہ کرتا نہیں واہ واہ مشپري صاحب واہ دغسې په دوو اوازو کې یو تمثیل چې ما لیکنه کړې ده یو د بازو اکا آواز او دوهم د بختو من سره یو د بازو اکا دی بل د شولډر اکا یو د بازو اکا دی واو یو بازو اکا بل بختو نو اجازه دی اجازه هلکه بختو هم ته ولاړې کابل ته نو تا چې وکړله یو فارسي ژبه دې زده کړله که یا که دا ښځې راځي ولې مې نه ته زده کړې فارسي درته ووایم ووایه راته ویې وایه غوږ ونیسه ګوره فارسي ژبه څنګه سو زده مې ته دا اوس دا څنګه تا زده کړې ده وایم خو دا دی د زر صاحب په لاس ښه ساعت دی زر صاحب دغه ساعت ما ته راکړه وایم خو د زر صاحب سه ما اخه دغه ډېر همدا خو سره ډېر قیمتي دی دا د زرو دی نو که د زرو دی که د 2000 دی زه غواړم 2000 نه دي د سرو زرو دی ښه د سرو زرو دی ما خدای وایي د زرو دی خلاص وکړه پاته دی ښه بختو دغه وټساپ استعمالوي که نه استعمالوي یا زه خدای ښایسته یم والله ښه بختو چې دغه د کوترې په واسه وي نو ته نه روښانه څنګه پېژنې دا خو اسانه چې ودا که هېڅ ور غواړي چې په واسه وي د هغه ښځه ده چې په واسه وي د هغه نر دی خو ماښام واده ته تللي وې نو هلته ډوډۍ وخوړه ارې نو څوک واده ته څه ټوټې خوري خو نه غوښې مه سره خوري یوازې ټوټې مې نه ته خوړلې غوښې مې ورسره وخوړلې نو خو ما یو موټر رانیولی و هغه تاوی که دی څنګه و خو دې څوک دي نه زه خوښ
تا چې په 4 رانیولی و ته په 2,50,000 والله ګران چې رانیولی دي نو په څو ارزي طاقت 2.5 لکه ارزي مننه یو شعر به ودار شعر به ووایه او دا دوستانو دا کم دا د 2 نفرو خبرې چې وکړلې چنار صاحب دی خو نو دا خپل پر ځان دا شعر جوړ کړ ځکه کابل ته دی ولاړی کابل فارسي ژبه یې زده کړې ده واه درشاد په شادۍ کې موږ ته چارجران ورک سوي دي یو ځا خاورې سي زموږ والګان ورک په 200 ډالره مې وه 8 رانیولي په یاد دي د هغې تا خو نو خپله ولیدلي د دوی پلار له دوبۍ څه لپسیرن راته راوړي زموږ له اولادو څه جوشکان ورک سوي دي یو ځا خاورې سي زموږ والګان ورک سوي دي شادۍ ته مو عجبه مسکینانې وې راغلي ودرنګي ناخون خالونه یې پر مخ کتار کړي 8 سپین سري پر چلم راټولې سوي ته ودرېږه ډېر زموږ شیان ورک سوي دي دا کار دی د واده د چا ورک سوی وي چمپله د چا بیاک ورک پټو د چا مسواک د چا بایسکله هم دوی کور به چې ورکې هم ورکه یوه کمپله اشپز وایي غابونو غورګان ورک سوي دي اکثره با ټیکې کوي اکثره با ټیکې لري کوي غټې خبرې دوی خپله پاکوای نه سي د خپلو غوږو خیري پسلي دغه خبرې پر هر چا بدي اثري ځانونه ورڅه ورک سي دوی له ځان ورک سوي دي یو ځا خاورې سي د دوی والګان عباس بالانو ورک سوي کور د ودان کور د ودان موږ بیا یوه کشر ته کوزده ورکړې ابل بیا تر هغه کشر ابل ته یې ویلې خپل د خلکو غوریګان ورکې زموږ زمان ورک ډېر ښه کور ودان الله مو عزت وکړه ډېر خوشحاله یو نن دا د بیان دوستانو زموږ تاسو مینوالو دا د زر د چنار د ټوپ د ټولو مینوالو ټوپ د محترمه ټوپ د خلک خوابه دی دا ټوپ نومه یادوه د یوټوب ټولو ملګرو ټولو دوستانو ته بیا هم وروره خوشحاله یو چې الله مو عزت وکړه زموږ پروګرام دا دی تاسې در پایه ګورئ ځکه چې موږ په دې مابینځ کې ټوکې ټکالې کوو سر دې به خلاص و ټوکې ټکالې موږ کوو خو خبره هلته داسې ده اوس دغه یوټوب سره خبرې وایي دا پاته دی یاره زم په خپل نوبت سره ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایم مننه کور ودان چې د زار صاحب د چنار صاحب په جونګړه کې سره راټول سوي یو ډېر د خوښۍ ځای دی چې زموږ ټوله ملګري دلې سره راغلي دي او خپل مجلسونه سره کوو ډېر خوشحالۍ ځای دی زه یو پیغام لرم آفتاب صاحب چې مخکې کوم ترنم وکړي هغه د کلام په باره کې خو زه د ټولو لیدونکو ټولو وطنوالو ټولو افغانانو او ټولو خپلو وروڼو ته دا پیغام لرم چې وخت د کلام دی کلام باید پورته سي وخت د توپکو د جنګو د جنجال نه دی باید ټوله سره پر یوه ټغر باندې سره راټول سي سره کښېني خپل مجلسونه سره وکړي او کلام پورته کړي د کلام جواب هیڅوک نه لري خو زه وایم تعلیم وکړي پرمختګ وکړي خپل وطن خپل کور خپل خلکو خپل وروڼو ته خدمت وکړي مننه کور ودان خوشحاله کن چې دا نوي ځوانان چې تمثیل ته راځي باید یو داسې رول ورکړو چې هغه تشویق سي لا هم او کورنۍ ودې ته واچوي چې نور هم تمثیل وکړي داسې رولونه ورنکړو چې هغه نور هم په کوڅو داسې د باندې ځایونو کې هغه د ملګرو دوستانو د خوا څخه منفي خبرې ورته وسي او باید د لیوني رول ورنکړي د لیوني رول ورنکړي خو ډېر ښه رول ورکړي دغه د دوستانو څه ورته وایي زه به یو دوه خبرې بیا هم د خپلو دوستانو ته وکړم ځکه چې دغه مایک به یا د کشر والا نه دی دغه دې خاطر
په دغه تاریان یم چې دا پر دغه باندې دا څونه ښه دا ښایسته وریښتانې دي او زموږ په ټام پر سر باندې یو نشته په دغه خاطر ته وایم نه. نو دوستانو خوشحاله یو چې بیا هم وروره بیا هم چې در سبا بل سبا په درته ګډ شو خو زموږ په زړه کې د هغه د ټولو د هغه یوه خوشحالي ده چې ټول سره یو ځای سوي دي. الله دې همیشه دغسې بس زموږ دغه ټولو ملګري دغسې سره کښېني یوازې زموږ د تمثیل د ډګر ده نه پر هر ځای کې چار څوک یي چې داسې خدای نکرده مابینځ کې خوابتیا یي او بل مشکلي چې دغسې د مشرانو خپل په مابینځ کې خپل په مسجد خپل په محل کې سره کښېني دا به زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای نو زموږ د هر ملګري چې دلته ناست دي ګرانو دوستانو شخصا ځان در ښیم چې زما دپاره دا بس ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زه په خپل زړه کې د هر یو جلا ځای لري. دغه د فضل فضلي صاحب هغه اردو شعر ده خو نه دی ویل خو مثال دته لاس نیسم نه دی چې وایي ایک دل هوا هزار ټوکړې یو دلته ناست بل هلته ناست نو نن ټوله سره یو ځای سوي دي نو زما زړه پر ځای سوی دی. ډېر خوشحاله یم خو د چا خبره ده چې وایي د زرو قدر د زرګر سره یي د هر ممثل قدر چې دی هغه زموږ سره دی او هغه دوستان هغه مشران چې کم د تمثیل په قدر پوهېږي او د هغه مشرانو سره هم قدر دی. مننه کور مودان حالا مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ. دا دی زر صاحب کور مودان دا چې زه در ټولو کشر یم نو په دې خاطر در ټولو آخري وارې ما ته راورسېدی نو د ټولو خبرې ډېرې خوږې وې او ډېر مې وخندله هر ځل چې داسې مجلس جوړېږي د زړه د اخلاصه خاندم بیخي مې پر نس درد شوه. یوه دانه جالبه خاطره شریکوم چې اوس دستي راباندې راغلله ملګري راغلی نو در دې چې دی وایي ټوله ستړي مه سئ زه ته وایم ټوله ستړي مه سئ دا ملګري ته مې وویل دا یوه ملګري ته مې وویل نو ما فکر کوي چې دی په ځان کې څوک کوره دی نه. نو دوستانو د زر چنار یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه ژوندي اوسئ. ملګرو ټولو خپل وارې تېر کړي یو 80,000 پاته دی او هغه غواړي چې دغه خپرونه په ټپو سره پای ته ورسي. احمد بي ورسره ووایي دوی دواړه په ټپې درته وایي تاسې غوږ پرې ونیسئ. راځه د خیر شروع کوم زر صاحب کې شروع ټپې را سره وایه موږ خو به لیکلي دي راځه ارشاد ته انتخاب نمبر داسې نه چې بیا د انتخاب کې راځه که ګنه ما طرف یاد شو زم سره وایه اول می فکر درته نه و اوس مې د زړه سترګې کږې در پسې دینه پر ما به هغه ورځ اختر وي چې د وطن څه ژر بیکاري ورکه سینه چې د وطن بیکاري ژر ورکه سینه یا په نړېدلې وطن یم ما ژړوي د ګاونډیانو پیغورونه له پیغورونه ځوانانو یو تر بل جارېږي ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې سینه دغه ښایسته ټپې پوهېږي چې تاسې بې د کومه ځایه تعقیبوینه د هېواد میډیا د خواسه تاسې به دې ته وایم لایکم ورکوینه نن په دې یو کلي کې نه ځایېږو دواړه تا نه مرور یم او مراکبه غاړه دغه دی صاحب ډېره زیاته مننه. یوه دانه کور مودان یوه دانه وایې دوې دانې وایې چې په زړه دي هغه ویلی شئ که نور بل ملګری څه ویل غواړي مهرباني ته خپله غاړې خلاصې که ښه ارشاد ارمان به ډېره پسې وکړې چې مې د ناستې ځای خالي در پاته سینه خلاص ټیک خو ډېر دی اوس زه مجبوره یم د شیدو د لاسه دا خپل کیک به خورمه یاره زه خورم شروع دی دا یوه ټپه دي وایي کاکړۍ دي عبدالي صاحب ته ډالۍ وایي شین ډاکسن پټې
چمن ته یې ویوړې سپینې خولې خو دغه بیا ابدالي صاحب خپل ورژن ته اړولې ده دا خو نو کاکړي غاړې زما یې زوی وه دغه چې ول شین ډاکسن پټې پټې چمن چې ویوړې پټاټې یو بیا هغه ول ما و تا چې خدای لري سړک په جوړ دي سرکاري ما و تا سره کتای و کار ته بل ولاړېدای بس نور ما دغه دوی زده ما و تا د خدای لري سړک په جوړ سي سرکاري هغې ورته ویلی ول ما و تا سره کتای و کار ته بل ولاړېدلی بیا د ورته ویل ته چې ځې راځې به کله میاشت را نه وې سوه دا بله نو ابدالي صاحب غاړې خلاص ښه مهرباني کاکړي نو د دوی زده دي دوی در سره مهرباني زه موبایل وباسم لا حول ولا قوة رقم خو نه کېږي نو ولته د کامرې شاته یو نفر ولاړ دی په ویډیو کې تر اوسه نه دی راغلی او نه غواړي چې په ویډیو کې راسي ولاړ دی ول د زوی مړي زو چرسي که ولاړې خوب به نه راځي دغه دی دا د هغه ته ډالۍ یوه دې بله ورته ډالۍ ول د زوی مړي زو چرسکه زما دې مړه لمبه تازه چیرې لاله دلته راسه څه خدمت وکړې شان مې ټول وای دنګه غاړه د لالي پر سړي تبه راولي او په تش ست پاته کېدلم خو تا نه راګرځولم ول تا به ست ورته کوي یا دې ناترسي چې ګران کړي او لنډوې بې زلفې نه خوش به راواچوې د زړه خوش به راواچوې د زړه ول خدای دې راولي ها شپه چې بالښ یو سرونه دوه واه وای زړه مې پرېږدي پر هر بند پوښتنه مه کوه د ژوند زړه مې ډک د ارمانو لکه انار د سرو دانو وای خپل سبق ته دې وخت ورکه زما هسې بیړۍ غرکه ول سپین کالي لکه کوتره چیرې ولاړې د زړه سره وای زما قسمت توره تبۍ په ګران کې شک نسته مورکۍ ول ته چې نه وې د یارۍ دسمال دې ولې ښوراوئ وای زه خو نه ام د یارۍ دسمال مې بعد وښوروئ ډېره مننه ډېره مننه ډېره زیاته مننه ملګرو لیدونکو یو ور بیا مننه په دې چې تر دې دمه زموږ ملتیا کوله د حاضرینو ملګرو یې ډېر کور ودان یو ملګري داسې سره دی چې هغه نه په ویډیو کې ګډون راسره وکړي او نه مجلس موږ چانس د مجلس چانس مو نه دی ورکړی البته نو خدای دې وکړي چې هغه راسره دیغ سوی نه او ملګري راسره خسته سوي نه یې نو که کوم ملګري څه ویل لري کولی شي چې ووایي که څوک ویل نه لري نو د دې خدای په امانۍ کوو تاسې هم پر خدای سپارو زموږ هم د خدای په امان